السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته هرغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی les verbes du second groupe au présent، یعنی د دویم ګروپ فعلونه په présent کې. څنګه کولی شو چې د دویم ګروپ فعلونه په présent یعنی حال زمانه کې استعمال کړو؟ دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Les verbes du second groupe au présent، د دویم ګروپ فعلونه په présent کې. د دویم ګروپ فعلونه هغه دي چې په er باندې ختمیږي. دا مو مخکې تشریح کړی دی. که چیرې تاسو هغه ویډیو نه وي لیدلی نو تاسو لاړ شئ چینل ته او هغه ویډیو وګورئ چې تاسو پوه شئ چې د لومړی ګروپ فعلونه کوم یو دي، د دویم ګروپ فعلونه کوم یو دي او د دریم ګروپ فعلونه کوم یو دي. په دې درس کې دا تشریح کوو چې د دویم ګروپ فعلونه چې په er باندې ختمیږي هغه څنګه کولی شو چې په présent یعنی په حال وخت کې کنجوګي کړو یعنی استعمال کړو. هر کله چې غواړو یو فعل یعنی د دویم ګروپ یو فعل په présent کې کنجوګي کړو نو له دې terminaison څخه استفاده کوو. جو لپاره es، چو لپاره es، il elle on لپاره it، نو لپاره i dos s o n s، vous لپاره i dos s o z، il elle جمع الحلال لپاره i dos s o n t. لدی terminaison څخه استفاده کوو. د دویم ګروپ یو فعل راخلو او آخري er ترېنه لرې کوو، رادیکال خپله پرېږدو یعنی ضمیر ورسره لیکو چې هغه جو چو ایل کوم یو چې وي. هغې نه وروسته د فعل رادیکال چې دی هغه خپله لیکو. د فعل آخري terminaison چې دی er هغې په ځای د هر یو ضمیر په مقابل کې د هماغې terminaison لیکو. یعنی د آخري er په ځای دغه کوم یو terminaison چې رادیکال څخه وروسته لیکل شوي دي دا لیکو. اوس په دې مثالونو کې تاسو لپاره تشریح کوم چې صحیح ورباندې پوه شئ. choisir، choisir، choisir معنا انتخابول یا غوره کول. دا فعل اوس وګورئ په er باندې ختم شوی دی یعنی د دې انفینیټیف فعل او خپله terminaison چې دی er دی یعنی په er باندې ختم شوی دی. نو په دې پوه شلو چې دا چې په er باندې ختم شوی دی دا دویم ګروپ پورې اړه لري. choisir کله چې غواړو دا په حال یا présent کې استعمال کړو. دا فعل په دو برخو ویشل کیږي. لومړی برخه رادیکال ورته وایي، دویم برخه terminaison ورته وایي. CHOIS دا چې دی رادیکال ورته وایي. دویمه برخه er دا چې دی terminaison دی. کله چې غواړو دا په présent کې استعمال کړو هر یو ضمیر لپاره رادیکال خپل لیکو او د آخري er چې دی دا ترېنه لرې کوو او هغه terminaison چې مخکې مو لوستل د هر یو ضمیر په مقابل کې هغه ورسره اضافه کوو. لکه je choisis، je choisis، je choisis. je لپاره terminaison چې لرو es لرو. CHOES خپل لیکو چې دا رادیکال دی او آخري er چې دی دا ترېنه لرې کوو او es ورسره اضافه کوو چې د جو لپاره terminaison دی. دویم tu choisis، tu choisis، tu choisis
صحیح شو. دلته هم چو ضمیر شو CHOES دا رادیکال شو چې خپله مو لیکو آخري EX په ځای ES اضافه کوو. همدغسې ټولو ضمیرونو لپاره il choisit il خپله لیکو رادیکال یې خپله لیکو او آخري EX په ځای ET اضافه کوو ځکه چې د il el on لپاره ترمینزون چې دی ET دی. Elle choisit. On choisit. Nous choisissons. Nous ضمیر لیکو رادیکال د فعل چې خپله CHOES د هغه لیکو او آخري EX په ځای د نو لپاره چې کوم یو ترمینزون دی EX ترېنه لرې کوو او د نو ترمینزون لیکو چې مخکې مو لوستل چې نو لپاره ترمینزون EONS دی. Vous choisissez. vous ضمیر شو CHOES دا رادیکال شو خپل لیکو او آخري EX په ځای د وو ترمینزون چې دی E2SOZ دا ورسره اضافه کوو. ils choisissent یعنی دا جمع حالت دی. il خپل ضمیر دی il او ال دا دواړه چې خپل ضمیرونه دي خپل لیکو CHOES رادیکال خپل لیکو آخري ترمینزون چې د فعل ترمینزون EX دی هغه ترېنه لرې کوو او il او ال لپاره مخکې چې کوم ترمینزون لوستلی دي هغه ورسره یو ځای کوو چې il او ال لپاره ترمینزون دی E2SONT. Ils choisissent. همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ټول هغه فعلونه چې دویم ګروپ پورې اړه لري نو تاسو په پخیزون کې استعمال کړئ. ضمیر ولیکه د فعل رادیکال خپل ولیکه د فعل آخري ترمینزون ترېنه لرې کړه او د هماغې ضمیر ترمینزون ورسره یو ځای کړه چې په دې نورو مثالونو کې اوس وګورئ. grandir معنا غټېدل لویېدل وده کول. اوس دې فعل ته وګوره GRAND دی رادیکال یا لومړنۍ برخه ده ER ترمینزون یا آخري برخه ده. دې سره هم هماغه فرمول استعمالوئ. je grandis وګوره ضمیر مخپل ولیکو رادیکال مخپل ولیکو او آخري EX په ځای د جو لپاره ES ترمینزون اضافه کړو. tu grandis. il grandit. elle grandit. on grandit. nous grandissons. vous grandissez. ils grandissent. elles grandissent. دریم فعل finir معنا ختمول یعنی یو شی ختم کول یعنی یو شی پای ته رسول. دا هم لومړنۍ برخه FEN رادیکال دی ER ترمینزون دی. دې لپاره هم له هماغه طریقې څخه کار اخلئ. ضمیر خپل لیکي رادیکال خپل لیکي او ترمینزون په ځای د هر یو ضمیر خپل ترمینزون ورسره یو ځای کوي. je finis. tu finis. il finit.
il finit, elle finit, elle finit, elle finit, on finit, on finit, on finit, nous finissons, nous finissons, nous finissons, vous finissez, vous finissez, vous finissez, ils finissent, ils finissent, ils finissent, elles finissent, elles finissent, elles finissent. څلورم فعل منصیر 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 لاغر کېدل یا ډنګر کېدل. لومړی برخه MENC radical IR terminaison je m'ensie je m'ensie je m'ensie tu m'ensies tu m'ensies tu m'ensies il m'ensie il m'ensie il m'ensie elle m'ensie elle m'ensie elle m'ensie on m'ensie on m'ensie on m'ensie nous m'ensissons nous m'ensissons nous m'ensissons vous m'ensissez vous m'ensissez vous m'ensissez ils m'ensissent ils m'ensissent ils m'ensissent elles m'ensissent elles m'ensissent elles m'ensissent. Accomplir 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 معنا یو شی ډکول یا یو شی بشپړول. ACCOMPL radical یا لومړنۍ برخه ده. IR terminaison یا آخري برخه ده د فعل. J'accomplis 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 tu accomplis tu accomplis tu accomplis il accomplit il accomplit il accomplit elle accomplit elle accomplit elle accomplit on accomplit on accomplit on accomplit nous accomplissons nous accomplissons nous accomplissons vous accomplissez vous accomplissez vous accomplissez ils accomplissent ils accomplissent ils accomplissent elles accomplissent elles accomplissent elles accomplissent. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې تاسو کوم یو مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. تر راتلونکي درس پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.